سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبر په لومړي سر کې دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دا هم د خبرونو سرټکی صالح غني د پر یوټیوب خپل پخوانی وینای وګوري او له هواده تښتې لوی شرم دی د افغانستان پرزوال شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال الله صالح پر ښاغلي غني تور لګولی چې له هېواده په تښتې یې خپله کړې ژمنه ماته کړې ده ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال الله صالح افغان میډیا ته ایلین حکیم سره په ځانګړي مرکه کې وویل محمد اشرف غني ورته ویلي وو که طالبان سیاسي جوړجاړی ونه کړي نو بیا په ارګ کې وژل کېدو ته چمتو دی ښاغلي صالح وویل پخوانی ولسمشر مې سپارښتنه دا ده چې یوټیوب ته ورشي او خپلې پخوانۍ ویناوې دې واوري ده به تل وویل دا مې پوښتی چې هېواد ستاسې څه کړي دي دا پوښتنه وکړئ تاسو هېواد ته څه کړي دي د بل به یې تل د عزیز امان الله خان مثال ورکوو چې یو روښانه فکره بچا و خو له وطن تېښته وکړه او خلک یوازې پرېښودل او دوی تل په دا خبره باندې انکار کولو یوازې پرېښودل نو اوس د غني خلکو ته ووایي چې ولې وتښتېد الله صالح وایي له تېښتې به دا غوره وای چې ښاغلي غني د طالبانو لخوا نیول شوی وای ځکه چې هغه صورت کې به بیا هم ولس پرې راټول شوی وای او نړیوال ټولنه به هم پر طالبانو فشار اچولی وای ښاغلي صالح په وینا په دې نه پوهیږي چې ولې پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د هغو تورونو په اړه چې ګواکې له هېواده یې له ځان سره دا او هغه وړي ولس ته سپینه خبره وکړي او ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا و تازه خبر چې موږ تاسو ته ورسوو